أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. محترمو رسنیو استازو حاضرینو، تاسو به واقعا چې په هغه وخت کې څه تاخیر رالی، چونکې موضوع ډېره اساسه وه او د رئیس الوزرا لومړی مرستیال الحاج ملا برادر اخوند په مشرۍ د ضد حوادث عالي کمیسیون غونډه وه. هغه غونډه پای ته ورسېدله، نو موضوعات ډېر مهم وه، ځکه تاسې به څه ځنډ په هغه وخت تعین شوي وخت کې څه ځنډ راغلی دی. بخښنه موږ غواړو چې باید په هغه خپل وخت باندې موږ خبره کړې وای او راغلي وای. تاسو بخښنه غواړو چې څه به خامخا تاسو انتظار کړی. نور ښه راغلاست درته وایو. د دې یوې میاشتې چې کوم ځاني او مالي تلفات د اوس د سیلابو څخه اوښتي دي، دا به د مختصر در سره شریک وو. د هېواد په 21 ولایتو کې د سرطان یا چنګاښ د میاشتې د اول نیټې څخه او د سنبلې تر 5مې نیټې پورې د سیلابو له امله 194 کسان شهیدان سوي هېوادوال، همداسې 265 ټپیان او 2020 کورونه په بشپړه او نیمه توګه ویجاړ سوي دي. همدارنګه څه د پاسته 9000 څاروي له منځه تللي دي او همداسې په زرهاو ځمکه تخریب سوې ویجاړه سوې چې هغه به بیا تفصیلي د مځکې په باب تفصیلي د زراعت وزارت سرپرست وزیر صاحب بیا خپل خبره کوي. دا هغه د یوې میاشتې ځاني او مالي تلفات دي، خو په هر بخش کې بیا تلفات اوښي، هغه که د پلچکو وي، که د پلو وي، که د کاریوزو وي، که هلته کلینیکونه او ښوونځي د منځه تللي دي، لارې سړکونه تللي دي. هغه د هر وزارت چې کوم هغه بخش لري هغه به تاسو ته بیا خپله هغه تفصیلي راپور در سره شریک. او په تېرو وختو کې چې کوم کومکونه سوي دي، دا راپور موږ ستاسو سره د زلزلې په باب باندې هم هغه راپور شریک کړي چې 82 بنسټونو چې کوم مرستندویو ادارو همداسې څه هېوادو چې کوم کومک د زلزلې پلو سره کړی و، هغه تفصیل هغه موږ تاسو سره هغه راپور چې څونه د پیسو یا د مواد کومک سوی و، هغه په شفافه توګه هغه مصرف سوي پیسې وي که مواد توزیع سوي وه په خپل وخت کې، چې د هغو بنسټو څخه یو د خیریه بنسټ په دغه باندې او داسې چې هغه جمیل قادري په نوم باندې چې یو افغان دی، له نورو افغانانو څخه څه مرستې راټولې کړي دي چې هغه هم شاوخوا د 9 میلیون په اندازه باندې څه مرستې د افغانانو نور څخه راټولې کړي دي. جمیل قادري یو افغان دی، دا هم اوس نوې نن موږ ته وسپارلې. خو د دې لپاره چې د دې تفصیلي راپور بیا تاسو سره شریک کړو، دا به د بل وخت په مجلس کې انشاءالله تاسو سره دا شریک کړو چې دا 82 بنسټه سوله، اوس مخکې 81 وه، دا 82 بنسټه چې کوم کومکونه یې کړي، نغده څونه وه، مواد څونه وه، البسه څونه وه، او د دغو بیا ټول توزیع سوي او په شفافه توګه باندې دا به بیا تفصیلي راپور تاسو سره په آینده مجلس کې انشاءالله شریکوو. د دې لپاره چې اوس په دغه یوه میاشت کې د سیلاب ځپلو سره چې کوم کومکونه سوي وه یا کوم مالي او ځاني تلفات اوښتي دي، زموږ د نړیواله ټولنه او همداسې د ملل متحد څخه همداسې د مرستندویو ادارو بنسټو څخه غوښتنه چې کوم زموږ ورته ضرورت دی هغه دا موږ چې اوس کوم کومکونه ورسره کړي چې یوه عاجله اولیه کومکونه چې هغه موږ ورسره کړي دي، هغه که د درمل وي، هغه که سرپناه ده، هغه که خوراکي مواد دي، هغه شیان دي چې اوس کفایت نه کوي. دا که چیرې په رسنیو کې هم کله کله پورته کېږي چې دوی وایي چې هغه شکایت کوي چې موږ ته شی نه دی رسېدلی، مستحق ته شی نه دی رسېدلی. یوازینی علت هم د دې دا دی چې هغه کوم مواد یا خیمه یا نغده پیسې چې موږ کوم رسوو هغه کفایت نه کوي. که یو کلي کې 100 کوره متضرر وي، نو شاید موږ 90 کورو ته رسولي 10 پکې پاته وي، یا یو کورنۍ مثلا یو فامیل دی
هغه ضرورت و 3 خیمو ته لري، موږ 2 ورکړي ځکه شکایت کوي. داسې نه دي سوي چې په دې کې شفافیت نشته یا عادلانه توزیع نه ده سوي. البته دا کم چې موږ لرو یا توزیع کوو یا د موسسات باندې غږ کړی هغه دا خبره توزیع کوي، دا کفایت نه کوي. څنګه چې دوی نیاز وي، غوښتنه یې وي او هغه دوی ضرورت په پوره کېږي، هغه نه دی پوره سوی. اوس چې کومو موادو یا کوم شي ته ضرورت دی هغه ده 1 میلیون څخه زیات کورنیو لپاره بیړنۍ مرستې ته فعلا اوس ضرورت شته. هغه که البسه ده، که سرپناه خیمې دي او که خوراکي مواد دي، غذایي او غیر غذایي. دویم، د استنادي دیوالو جوړول، دا هغه پروژې دي چې انکشافي پروژې دي چې د دې اشد ضرورت وسته. تاسو به خبر یاست چې د سیلابونو اوس چې څه استنادي دیوالو زاړه څه وه هغه ټوله وړي. موږ یو کوشش دې لپاره اوس کړی دی چې هغه عاجله چې موږ اوس صرف د خالي بوجۍ دا ډکوو او هلته د سیلاب مخه به نیسو. لکه د 2 ورځې مخکې موږ د موسهي ولسوالۍ چې د کابل یو مربوطه ولسوالۍ ده، موږ 6,000 بوجۍ هلته ډکې کړې او سیلاب مخ به ونیوی. خو په دویمه ورځ چې موږ کله صحنې ته ورځو واقعا چې سیلاب مخ یې نیولی و، خلک په خوشحاله وه. دا یو اندازه عاجل کومک و، هغه اولی کومک چې موږ ورسولی هغه د سیلاب مخه نیول سوی. مګر دا هغه په اساسي توګه باندې دا هغه پروژه نه ده انکشافي پروژه چې د استنادي دیوالو لپاره منظوریږي، هغه شکل نه و. صرف موږ د ضرورت سره سم کار کړی. دا مو په 2 ځایو کې داسې کارونه کړي چې هغه مو د هغه سیلاب مخه به نیولې ده، هغه ولس د مالي او ځاني تلفات څخه ژغورل سوی. خو دې لپاره پکار ده چې استنادي دیوالو لپاره پروژې انکشافي پروژې دا باید دا مرسته باید وشي. همداسې د سیلابو او وچکالۍ د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره د اوبو د راګرځونکو بندونو جوړول، د ذخیرو جوړول چې دا د اوبرک وزارت محترم سرپرست وزیر صاحب ناست دی، په دې به تفصیلي خبره هغه کوي چې دا تر دوی مربوط. بل دریم دا چې د سیلابو له امله چې کوم کورونه زیانمن سوي دي د دې لپاره که موږ ظاهره اوس سرپناه، عاجله سرپناه، اولیه کومکي خیمې ورکوو، کمپلان ضروب د کور ورکوو، دا هغه شی دی چې دا به د 1 میاشت لپاره دوی ته کفایت وکړي، لا د 2 میاشتو لپاره کفایت وکړي، په دې خیمې کې به ګزاره وکړي. نو دا چې د 2 زره کوره په خیمو کې ګزاره کوي او میاشت وروسته 2 میاشتې وروسته ژمی دی بیا خو په دې خیمو کې ګزاره نشي کوی. نو غوښتنه مو دا ده چې د هغه سیلابو له امله چې کوم کورونه زیانمن سوي دي اوس په خیمو کې ګزاره کوي، د دې لپاره دایمي کورونه جوړول، اساسي بنیادي کورونه جوړول، دا غوښتنه مو ده. څلورم، د بزګرانو او هغه کسانو هغه چې خپل څاروي له لاسه ورکړي دي د هغوی لپاره د 6 میاشتو خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته ضرورت دی. دا هغه غوښتنې وي او ضرورتونه وه چې اوس د سیلاب ځپلو کورنۍ ورسره مخ دي، هغه که بزګر دیکان دي، هغه که عام کورونه دي، که د کور د جوړولو په باب دي او که مالي مرسته ده او که خوراکي مواد او که سرپناه ده. نور به په هر بخش کې چې کوم دلته دلې مسؤلین ناست دي د هر بخش ته هغه په خپل بخش کې خپله خبره وکړي. لکه د صحت سرپرست وزیر ډاکټر صاحب دی، همداسې نور مسؤلین دلې ناست دي. او ستاسو چې بیا کوم سوالونه ولرئ هغه به د وروسته لپاره چې هر بخش کې هر چا سوال و هغه به بخش والا په خپله هغه مسؤل په خپله جواب ورته وایي. د جناب معین صاحب له معلومات یوه نړۍ مننه. اوس په ډېر درنښت د کرنې له محترم وزیر صاحب نه هیله کوو چې د موضوع په تړاو خپل معلومات وړاندې کړي.